د تورخم جلال آباد دویم لین سړک چې تیر ادارې په جوړولو کې پاتې راغلی و اسلامي امارت رغول پیل کړي او تازه قراچونه پیل شوې ده. د ننګرهار والی ویان وای په دغه سړک پیل شوي کارونه چټک شوي او په خپل وخت به بشپړ شي. تورخم جلال آباد دویم سړک باندې ساختماني او اسفلټي کارونه ښه په تیزۍ سره روان دي او الحمدلله د تورخم اډې نه تر میدانیاوۍ پورې اوس کریزي او اسفلټي کار روان دی. همدارنګه په ټولو برخو کې په زیاتره ځایونو کې چې دی ښه په جدیت او په تیزۍ باندې کار روان دی او کېږي انشاءالله. د سیمې اوسیدونکي هم ورته خوښ دي. وایي په جوړېدو سره به ترافیکي پیښې کمې او ګرد و غبار به ختم شي. نو مخکې سړک یو سړک و او دغه سړک خراب و، دلته ټکرونه بار کېده. همدغه میدان مخې سره په هفته کې ادمن یو ټکر کېده، یعنې د روزمره ټکرونو شاهدانو موږ په دې ساحه کې. نو په هفته کې به موږ حتما یو ټکر په دې ساحه کې لیده. همدارنګه دوړې وې، بد غوبل به و، د ډول مرضونو نه اوس پکې بېغمه شو. د پروژې صحوي انجینر وایي قیر اچونه یې پیل کړي او په خبرۍ په ټاکلي معیار سره کارونه روان دي. نو انشاءالله کار ډیر په چټکۍ سره روان دی او زموږ کار دا د بسکوټ او د کیر بعضې ساحې دی چې موږ آماده کړي د کیر ته. د کیر نه وړاندې مخکې موږ د بسکوټس کار کوو، مثلا اوس دا بسکوټس ده او انشاءالله همداسې نور هم مخکې پسې روان یو. د خیره سره ډیر زر به دا خلک دا ملت د دې حادثاتو د دې مشکلاتو څخه په امان کې شي. د ننګرهار والي ویان دغه رازیاتوي چې ولایت مقام هڅه کوي د ولایت کې ورته نورې بېلابېلې پروژې تطبیق کړي. الحمدلله ټولو پروژو کار چې دی دا چې امارت دې ته ژمن دی او کارونه کوي په ټولو برخو کې. ټولو پروژو باندې به همدغه رقم ته په ښه ډاډ او په ښه اطمینان او په ښه باکیفیته طریقه باندې کارونه سرته رسیږي. دا چې بعضې شنو ځایونو کې به مشکلات وي، انشاءالله مشکلات به حل کېږي او امارت ټول مسؤلین او منصوبین دې ته ژمن دي او بیا خصوصا د ولایت اداره په دې باندې بار خپل کارکردګي کوي او غږ ورباندې کوي چې خپل کارونه په خپل وخت باندې سرته ورسوي. له دې پروژې سربیره د کابل جلال آباد په دویم لین سړک هم کارونه په معیاري شکل روان دي او د مسؤلینو په خبره په خپل وخت به بشپړ شي.